खुद को तेरी ही खातिर बदनाम कर दे। السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به هلته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سید الله حسن بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نن کې تاسو درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې په خپل موبایل کې جالبې زبردستې او جادوګري ویډیوګانې جوړ کړو. لکه څه ډول چې تاسو مخکې کوچنی کلیپ ولیده، ډېرو دوستانو په دې اړه پوښتنه کړې وه چې موږ څنګه دغه ویډیو ریورس کولی شو یا څنګه ویډیو دا ډول حیرانونکې ویډیوګانې جوړولی شو په خپل موبایل کې. نو ملګرو دغه طریقه بالکل تاسو په خپل موبایل کې کولی شئ، بلکې موبایل کې نه بلکې تاسو په کاین ماسټر کې کولی شئ خپل موبایل کې چې تاسو کاین ماسټر اپلیکیشن لرئ په هغه کې به ډېرې آسانۍ سره تاسو کولی شئ. نو راځم په ویډیو پیل کوم، خو مخکې له دې چې دغه ویډیو شروع کړم په خورا درنه هیله کوم چې که تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره لازم سبسکرایب کړئ، او که څوک ویډیو زموږ په پیج باندې ګوري نو هیله ده زموږ پیج هم درسره لایک او فالو کړئ. دوستانو دې لپاره به تاسو راشئ خپل موبایل کې به کاین اپلیکیشن را خلاص کړئ. کله مو چې کاین ماسټر اپلیکیشن را خلاص کړئ دلته به تاسو کریټ نیو په دغه اپشن کلیک کړئ او تاسو به یو بیکګراوند ورته انتخاب کړئ چې تاسو په کوم بیکګراوند کې ویډیو جوړه کړې وي. دلته به تاسو هغه د ویډیو سایز لومړی انتخاب کړئ. لومړی دوستان تاسو به راشئ هماغه ویډیو به راواخلئ چې تاسو غواړئ هغه ویډیو ریورس کړئ. تاسو زه مثال په ډول دغه ویډیو غواړم ریورس کړم. نو دوستان تاسو ته اوله کې ویډیو ښکاري چې زه دغه ویډیو ساوند موډ کړم. کله چې دوستانو دغه ویډیو تاسو ته ښکاري چې پلی کوو یې مونږ ویډیو دا اصلي شکل دی، ګورئ په دې اصلي شکل کې ویډیو تاسو جوړولی شئ. مونږ غواړو دغه ویډیو اوس ریورس کړو. څنګه یې ریورس کولی شو؟ سمپل په دغه ویډیو باندې تاسو داسې کلیک وکړئ. دوستان دلته تاسو دغه ښي اړخ کې څو اپشن راځي، ځینې اپشن په دې کې تاسو یو اپشن راځي ریورس په نوم اپشن دی، دلته تاسو ته ښکاري. دوستانو پر دغه ریورس اپشن به تاسو کلیک وکړئ. کله دوستان تاسو په دغه ریورس اپشن باندې کلیک وکړئ دغه ویډیو لږ زره لوډینګ اخلي، ریورس کیږي او تاسو ته دغه راخلاصیږي. ګورئ دوستانو ریورسینګ روان دی، لږ انتظار ورته کوو تر څو دغه ریورس کمپلیټ شي. نو کله چې دوستانو دغه ریورس کمپلیټ شو، اوس به دوستان ګورئ زه دغه ویډیو بیرته دوباره پلی کوم. کله چې پلی کوئ دغه ویډیو په دې شکل سره راځي، تاسو ته ښکاري دوستانو لکه تاسو ته ښکاري. همدغه شی که تاسو مخې ته شی غورځولی وي، همدارنګه که تاسو یو توپ وغورځوئ یو شی څه وغورځوئ هغه بیرته راځي. مثال په یو شي څخه ویډیو وکړئ، یو څه پر مخ روان وي، بیرته چې ویډیو ریورس کړئ پر شا به روان وي. موټر مخې ته روان وي، کله چې ریورس کړئ پر شا به روان وي. دغسې حیرانونکي جالب ویډیوګانې تاسو جوړولی شئ. زه راځم اوس یوه بله ویډیو جوړوم، تاسو درښایم چې موږ څنګه دغسې ګورئ دوستانو. زه اوس غواړم یوه بله دغسې ریورس ویډیو جوړه کړم. ګورئ دوستانو تاسو غواړئ اوس دغه د ویډیو اصلي خلاص شو. د لومړۍ ویډیو زه ډیلیټ کوم. دا تاسو ته ښکاري دوستانو دغه د ویډیو اصلي خلط دی. غواړم دغه ویډیو ریورس کړم، په دغه ویډیو کلیک وکړئ او په ریورس اپشن باندې تاسو ورته کلیک وکړئ او دغه ویډیو به هم تاسو ته ریورس شي. ګورئ دوستانو ریورسینګ روان دی. کله چې دوستانو ریورس کمپلیټ شو تاسو په دغه ویډیو کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو دغه ویډیو اوس دغسې شکل کوي، تاسو ته ښکاري لکه تاسو ته وینو دوستانو دغه شی چې تاسو پورته غورځولی د لاس څخه په خپله پورته کیږي، بیرته به ستاسو لاس ته رالویږي لکه تاسو دلته ښکاري. نو دغسې حیرانونکي جالبې ریورس ویډیوګانې تاسو په خپل موبایل کې جوړولی شئ، البته په کاین ماسټر کې. دوستانو دغه ویډیو چې ما تاسو ته جوړه کړه، دوستانو دا ویډیو چې ما تاسو ته دغه طریقه در وښوده، ځینو ملګرو غوښتنه کوله. نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي ویډیو ته لازم یو لایک ورکړئ، ځکه په یو لایک تاسو هیڅ هم نه کمیږي او دغه ستاسو سپورټ زموږ لپاره ډېر مهم دی. نو ویډیو ته لازم یو لایک ورکړئ. مننه، ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.